په سپرینګ کارنیول حال پیښور کې د صابر د رڼا د تاریخ ملګری او د وزیر محمد ګل خان اکیډمۍ په شریکه د پښتون اتل او قومي مبارز بابا ایمل خان مومند د یادګیرنې او ستاینې سیمینار په درنه توګه ونمانځلی شو. د باقاعده غز دپاره حاجي نوشیروان عادل د قرآن عظیم الشان سپېڅلي ایتونه تلاوت کړل. د نظامت چارې ظفر علي ناز او سید عباس شاه عابد په ښه طریقه ترسره کړې. د غونډې صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي وکړو او میلمانه لایقزاده لایق عبدالناصر شیخ کورې، افغان دانشور ډاکټر عارف کاظمي، د هالینډ نه راغلی ډاکټر مالیار، پروفیسر نورالامین یوسفزي، د برې پښتونخوا امان الله نصرت، میرویس چکنوري، حاجي ملک افریدي، د افغان مهاجرینو ډایرکټر لال زمان مومن، فیصل مومن، ډاکټر عالم یوسفزي، نذیر احمد خان، عباسین نوابزي او خالد ایوب. د کوربه په چوکۍ سید صابر شاه صابر ناسو او یو شمیر پوهان، شاعران، ادیبان او مشران هم په غونډه کې شریک وو. د دستورې په شروع کې باچاجي د راغلو میلمنو استقبال په خیر او مننه وکړه او د نن ورځې په سیمینار او د ایمل خان بابا په ژوند هلو ځلو او په مبارزو یې سرسري خبرې وکړې. عباس شاه عابد د افغانستان نه د راستولي حبیب الله رفیع او لال باچا ازمون په आवाज ریکارډ شوي پیغامونه واورول. شمس مومن د موضوع سره سم د ایمل بابا د هغه کار او زیار ذکر وکړو چې هغه د خاورې او پښتنو د ازادۍ دپاره کړی وي. ملک فردوس خان او فضل معبود صایم هم خپل وینا کې د ایمل خان بابا په ژوند او کارنامو تفصیلي خبرې وکړې. ورپسې د سوات مشر درون او خوږژبي شاعر فضل نعیم په ترنم کې ډېر په زړه پورې نظم واورو. ډاکټر علم یوسفزي او عبدالغفور غفور بابا خپل د تدبر نه ډکې خبرې وړاندې کړې. ایمل، صابر شاه، امان الله نصرت، میرویس چکنوري، عبدالناصر شیخ کوري، ډاکټر عارف کاظمي او شاروس تمریزي په خپل ویناګانو کې د ایمل خان مومن بابا په کار زیار او مړانه باس وکړو. پروفیسر نورالامین یوسفزي د پوهې نه ډکې او ګټورې خبرې وکړې. د سوات جانزیب دلسوز هم په ترنم کې په ایمل بابا لیکلې خپل نظم واورو. خالد ایوب د پښتنو د بې اتفاقۍ، بې حسۍ او کم تعلیم غندنه وکړه او د یو موټي او یو اواز کېدو او ټول ادبي او سماجي ټولنو په یو ځای او یو اواز یې زور ورکو. لایقزاده لایق هم په خپله اوږده وینا کې په هر اړخیزو موضوعاتو او په قامي ستونزو خبرې اترې وکړې او د تدارک دپاره یې وړاندیزونه وټاکل. په ډیرو تاریخي خطاګانو یې هم باسو کو او دغه تاریخي غلطۍ هم په ګوته کړې. په اخره کې د سیمینار صدر پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي په خپله صدارتي خطبه کې ډېرې د پوهې او د سیمینار په موضوع هم تفصیلي خبرې اترې وکړې او همدغه شان د ماښام د بانک سره سمه دغه درنه دستوره پای ته ورسېده. په دې مهال د ملکن ټي وي سره د خبرو اترو په وخت د پښتو ژبې او ادب پوهانو وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا د ایمل خان مومن بابا سیمینار دی او نن په دې ډېر ښکلي حال کې سپرینګ کارنیول کې کېږي. په دې 400 کاله کې په لومړي ځل په کوزه پښتونخوا کې د ایمل خان مومن بابا سیمینار کېږي. دا سیمینار وزیر محمد ګل خان پښتو اکیډمۍ او د صابر د رڼا ملګري تحریک په اهتمام او منډو تړلو ستړو را جوړ شوی دی. ډېر لوی سیمینار دی، لوی شخصیات راغلي دي او موږ سره به ډېرو ملګرو ملاتړ هم کړی دی. دا سیمینارونو لړۍ دې نه مخکې دا د 1990 دا سلسله ما شروع کړې. هغه وخت خلیل پولیسي ادبي جرګې صدر وم او په احمدشاه بابا او په پټه خزانه او په دې سیمینارونه ما کړي دي. دا سلسله به انشاءالله همدارنګه جاري وي چې تر څو ژوند وي د پښتنو مشران او مشاهیر بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. لال زمان محمد یم، د مهاجرینو د ریاست د افغانستان له طرفه رئیس. دغه سیمینار چې نن صابر شاه صابر رور په مرسته کې جوړ شوی دی، موږ یې ستایو، موږ یې هرکلی کوو، ملاتړ یې کوو. دغه سیمینار د ایمل خان مومن بابا په باره کې د هغه د ژوند هغه څومره لاسته راوړنې وي، کومې کارنامې ترسره کړي، د هغې ستاینه به کېږي. 400 کاله دننه کې دغه لومړی سیمینار دی چې ایمل خان بابا غاړه کېږي. دې باندې به آینده کې انشاءالله نور تحقیقات هم کېږي تر څو موږ خپل اتلان مشران را ژوندي کړو او خپل راتلونکي نسلونو ته یې وښیو. ایمل خان بابا د پښتنو د تاریخ یو ډېر لوی شخصیت دی. زموږ د مومندو د قبیلې نیکه دی، د ټولو پښتنو نیکه دی. ایمل خان بابا، دریا خان بابا او باکو خان بابا دوی په یو دور کې تیر شوي دي او خوشحال خان بابا دوی ټولو د مغولو خلاف مجاهده کړې ده او دوی پښتانه د مغولو د غلامۍ نه آزاد کړي دي.
په دغه وخت کې په کوم وخت کې چې دوی ژوند کوو نو په دغه وخت کې ژوند ډېر ګران و ځکه چې د مغولو حکومتو په ټول هندوستان حکومتو او دې خلکو د هغې خلاف مسلسل مجاهده کوله نو په دې کې خاص کر د خیبر په جنګ کې د ایمل خان او دریا خان او د باکو خان کارنامې او کامیابي چې ده هغه ډېره لویه وه او د هغې په وجه باندې د مغولو ملا ماته شوه او موږ یې د مغولو د غلامۍ نه خلاص کړو نو دغسې دا خپل اتلان چې دي نو دا په کار ده چې زموږ په نصاب کې موجود وي خو په نصاب کې نشته نو په لیکوال باندې لږ بوج نور هم راځي چې هغه محنت وکړي څېړنه وکړي کتاب ولیکي تنقید وکړي کتاب ولیکي او هغه بیا په خپلو پیسو چاپ کړي د خپلو بچو رزق راوشو کوي او بیا یې ولس ته رسوي نو دا د لیکوالانو ډېر لوی احسان دی په قام باندې الله تعالی دې زموږ ټولو ملګرو له دا توان ورکړي چې خپل باباګان ونمانځي خپل باباګان وقدروي او د خپلو باباګانو کارنامې وستایي. ایمل خان مومن په حق باندې چې نن د کوم سیمینار را جوړ شوی دی په شا باندې د صابر شاه صابر صاحب څوک چې زموږ د ټولو په شریکه باندې باچاجي دی د هغه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې یقینا د دې په شا باندې ښکاري چې تر څو پورې موږ خپل اتلان ونن مانځو هغوی نازول چې دی دا د دې دور تقاضا ده. یو ډېر مدبر مشر ایمل خان چې هغه مبارز تېر شوی دی او 400 کاله کې په هغه باندې دا شاید چې اولنی سیمینار وي د تحریک د ملګرو ډېره مننه چې هغوی زموږ اتلان زموږ مشران زموږ باندې راپېژني او موږ ته د هغو کارنامې راکاږي خلک چې هغو زموږ دپاره د قوم د حیات دپاره زموږ د ژوندي ساتلو دپاره مرکې کړي دي جنګونه کړي دي خپلې وینې بهولي دي او هغه یاد خلکو زموږ نه تاریخ پټ کړي وو نن به هغه بیا را ژوندي شي انشاءالله چې زموږ آینده نسل به د دې نه لویه پوهه اخلي او خپل مشران به وپېژني د چینل ملکان ټي وي ډېره مننه کومه. لوی اتل د ایمل خان بابا د هغې باره کې دا کومه د سوره ده زمونږ د صابر ترڼا ملګري تحریک د هغې مرسته باندې دا کوم چې پروګرام دی یقینا چې دا یو ښه سلسله ده باید چې موږ خپل مشران چې دي چې هغه وستایو او دا کشران چې دي چې دوی ته موږ د خپلو مشرانو کارنامې چې دي هغه ورته وښیو او دا ورته ووایو چې دغه مشران چې دي د هغې کارنامې د هغې هلې ځلې موږ د لارې مشار ګرځول دي اسلامي ودې دپاره د ترقۍ دپاره چې کوم اولیاء کرامو بزرګانو هغې چې کوم دا کړي دي یقینا دا د ستاینې وړ خبره ده که هغه دلته موږ په دې سیمه باندې وګورو چې سید علي ترمذي پیر بابا علیه رحمت کمل بابا شو وزیر محمد بابا شو داسې نور چې کوم دغه شو پکار دي اوس لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو دا ټول باید چې موږ د هغې ستاینه وکړو او دا کشران چې دي د هغې د کارنامو نه موږ خبر کړو. رښتیا خبره دا ده چې پېښور کې خو ډېرې زیاتې ادارې دي او ډېر خلک دی چې هغه د پښتو شعر و ادب په میدان کې موجود دي هغوی د پښتو دپاره د پښتو شعر و ادب دپاره د دې ژبې د ودې د روزنې او د دې د پالنې دپاره کار کوي خو په دغه څو کسانو کې یو نامه سید صابر شاه صابر صاحب دی. صابر شاه صابر یو تحریک دی او هغه باقاعده دې کار ته خپل ټول ژوند چې دی نو وقف کړی دی. دا نننی تقریب هم د صابر شاه صابر د دغه هلو ځلو یوه کړۍ ده او یقینا چې دا د راتلونکي نسل لپاره یو ډېر ګټور ګام دی.